یو بل کار دا کوه چې ځان سره کوشش کوه چې روزانه ځان سره یو کس روژه ماتي له بوځه، خاص کر غریبانان. او د روژه ماتي له ثواب دا خو په مالداره باندې میلاویږي کې غریب شرط نه دی، خو غریبانه موږ په دې وجه کې د ضرورت ډېرې حدیث کې راځي رسول الله من فطر صائما كان له مثل اجره غير انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا. څوک چې بچا باندې ځان سره بوزي او روژه ماته پې وکړي، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي لکه څنګه چې د دې روژتي ثواب و چا چې روژه ماته کړی ده سره دغسې ثواب درته میلاوي. نو زه درته دا وایم که په تاسو کې څوک دا غواړي چې روزانه 2 روژې ونیسي، نو څه دې کوي؟ یو کس ځان سره بوزه. نو خلک به 13 روژې ونیسي، هغو ته به 13 روژو ثواب میلاویږي، تا ته به څو میلاویږي؟ 18 روژو. او بیا چې یو سړی 2-3 کسان بوزي، او بیا چې یو سړي طاقت او خیمه ولګوي په کلي کې ځای مقرر کړي، الله اکبر، یا اعلان وکړي چې زموږ په دې جومات کې به روژه ماتي د چا طرف نه وي؟ دا زموږ طرف نه وي. په دې ډېره خرچه نه راځي. ګوره الحمدلله بعض زموږ داسې کسان چې ښه مال ورسره دی، هغو ته زده چې غټه موقع کلي کې جومات دي، تا ته کوم نږدې جومات ته په دې جومات کې به روژه ماتې، دې ته به خوراک، دې ته کجوره، دې ته دا شیونه به زموږ طرف نه راځي. خاص کر خواوشا کې کوم غریبانان دي، والله العظیم داسې خلک شته، داسې خلک. ما سره شخصي دا واقعه راپېښه شوې ده چې موږ ته یو ماشوم یې ټلیفون وکړو چې لرې نه لږ پېژني، زموږ کور کې هغو دا خبره وکړه، بیا هغو ما ته خبره کوله، بیا پلاني ماشوم ټلیفون کړو، مایسې وی چې دې کال له زموږ سره څه نشته، لکه تاسو څه کولی شئ او د روژې سامان موږ له واخلئ نو یا موږ له پیسې راولېږئ چې موږ به ځان له څه واخلو. نو زما دا زړه خفه به دې شو چې په دې دومره خلکو کې د دې ماشومې په کور کې د دې غریبانو په کور کې جرې خوراک نشته، او موږ د اوس نه رابطې شروع کړي دا روژې له څه در ولېږو، 2000 ریاله به پوره وي که نه 3 کو، زه خیر د ډوډۍ به ډېره وخورئ، زه خیر خوراکونه به ډېر وکړي. او په خوا کې غریبانانې قرضي پي یا یتیمانانې یا کونډه اوسېږي، یا یو سړی دی مزدوري د غریب نه لګي، د ډېر وخت نه دغه شان ناست دی، هغه تپوس موږ نه کوو. بل کار دا وکئ، دا کوم کسان چې په دې ډېرو کې اوسېږي، یو کس دی مزدوري یې نشتي، مزدوري نه وي، د ډېر وخت نه ته پته لري چې دې غریب سره څه پیسې نشتي، د روژې د میاشتو ته څه کوي؟ روژې د میاشتو ته معاف کوي. خیر دی په کس باندې 100 لیاله راځي که نه، د ده له 100 لیاله په 13 کسانو تقسیم کوي، هېڅ به نه کېږي، 10-15 سره زیات راځي. خو تاسو لکه ټوله روژه په ده باندې روژه ماته وکړو، دا ثواب به درته میلاوي. دا زړه لږ غټ ساتئ، زړه غټ ساتئ، الله به الله به دنیا هم درکړي او الله به آخرت هم درکړي. دغه شان اخرني خبره دا ده چې په دې روژه کې د عمرې کوشش وکړئ چې کم سے کم یې عمره پکې وکړئ. موږ مخکې په فضایلو کې دا خبره بیان کړې وه چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې په رمضان کې روژه دي، عفوا په رمضان کې عمره دي سیده لکه ما سره چې یو سړی حج وکړي، چې چا طاقت کېږي نو هغه له پکار دی چې یو عمره پکې کم سے کم کوي. الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي چې موږ د روژه دې څه تېره کړو لکه څنګه چې الله غواړي، او الله دې د روژه موږ ته راورسوي، او الله دې ورته